جنرال موبین د بلخ والي ته سخت توند ځواب ورکړ. په آیفون او کرایي مبارزه کوونکي په خپلو ښځو هم بند نه دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د بلخ لپاره د طالبانو والي او ملا هبت الله ته د نږدې شخص ملا یوسف وفات توند څرګندونو ته د طالبان یو مبلغ موبین چې ځان ستر جنرال خان موبین بولي غبرګون پر ټولنیزو شبکو د طالبانو ترمنځ ګرمه بحثونه راپورته کړي. ځینې طالب مبلغین د ښاغلي موبین د نظر او غبرګون ملاتړ کوي، خو ځینو نورو بیا دغه انتقاد له اطاعت څخه سرغړونه بللې ده. تازه ښاغلي موبین په ټولنیزو شبکو پر طالب انتقاد کوونکو خندلي او ان هغوی ته یې ناموسي ښکنځلې کړي دي. نوموړي لیکلي چې که ټویټ مې اهمیت نه لري نو بیا ولې اور اخلئ؟ داسې خو نشي کېدی چې زما د فارم کارګر ماته اخطار راکړي چې سم شه. نوموړي د خپلې ډلې ډیری فعالیان کرایي او د ګیډې مزدوران یاد کړي دي. چاپړوسانو تر دې ژوند درته مرګ ښه دی. غرق شئ په آیفون او د پغمان په کرایي چا چې قلم خرڅ کړ هغه په خپله ښځه هم بند نه دی. ملا یوسف د اختر په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل دا نظام په ککریو راغلی او هیڅ چاته په ژبه، قلم او فکر د مخالفت او تخریب اجازه نه ورکوي.